سپریم کورټ کې د آئین د 3 الف ماده د تشریح په معاملې د بیاکتنې خواستونو اوریدنه د چیف جسټس قاضي فایز عیسی تر مشرۍ لاندې لوی بنچ وکړه. د نهه پرز د اورونې په مهال د سپریم کورټ بار وکیل د مقدمې پس منظر بیان کړ او ویل خواست کوي چې د سپریم کورټ تیره فیصله بیرته واغستل شي. وايي هغه فیصله د آئین د بیا لیکنې په معنا و. دا مقدمه په دې روانه ده چې آیا د پارلمان د منحرف غړي لخوا اچول شوی ووټ بشمارل کیږي او کو د منحرف غړي د عمل د هغه د نااهله سبب ګرځیدي شي. आर्टिकल 63A का जो है ये इन्होंने नजरसानी कर देनी है. دوی به ارومرو د 3 الف ماده ته بیا کتنه کوي او په داسې ډول به کوي چې د پارلیمان د غړي ووټ به شمارل کیږي. که څه هم هغه د نااهله وګرځي د هغه وروسته به پارلیمان کې د غړو خرڅېدل پیل شي. उठाएंगे खरीद و फरोख्त होगी, कीमत लगेगी. قانون پوهان د سپریم کورټ د نن په مهمو آئینی مقدمو باندې د ججانو ترمنځ تقسیم په ګوته کوي او وايي دوه ججانو منیب اختر او جسټس منصور علي شاه په بنچ کې د ګډون کولو څخه ډډه کړې ده. د سپریم کورټ وکیل شیرامان خان یوسفزی وايي د آئین د 3 الف ماده مقصد د پارلمان د غړي د خپل ضمیر خرڅولو مخه نیسي او کوچري سپریم کورټ دا وار د دې تشریح بدلوي نو بیا به د پارلمان غړي د خپل ګوند د امر څخه آزاد شي. اثرات دا راځي چې اوس بیا د کم 26 ترمیم کیږي دا به حکومت ته یو اساني جوړ شي او بیا مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه پارټي د جی واي اف تی ته بیا د غیم ضرورت نشته نو کدی غواړي او په پی ټی آی کې دی ځان له خپل دا کسان ماتول شي دا را ماتول شي او خپل طرف ته بیا د کول شي کدا ریویو منزور شو د ډېر غټ اثرات دي په دې وجه باندې د بنچ کم د جج صاحبانو د ریکیوزل د پاکستان مرکزی حکومت د 26م آئینی بدلون د لارې په عدالتي نظام کې د شفافیت راوستو ته بیا کړې ده چې پکې د عدالتونو ځینې اختیارات چې لمخې ځانګړي حکمونه ورکول کیږي باید محدود شي. د حکومت او عدالتي نظام مابین د واکونو تقسیم ښکاره شي دواړه خپل حدود وپیژني او د یو بل په کار کې لاسوهنه کم کړي. د عدالتي او سیاسي چارو خبريالان وايي نه غني چې حکومت د 3 ماده د ختمولو ترشا کوم سیاسي ایجنډا لري. پکار د چې ختم شي خو دلته د هارس ټریډینګ لار ودرول لپاره څه ناڅه آئینی ترمیم پکار دی چې هارس ټریډینګ چې دی هغه په بندو دروازو کې کیږي نو دغه یو مسله دلته مخامخ ده. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی د نننې اورونې په محل خپل ریمارکس کې ویلي هغه څوک چې هر ورځ خپل پارټي بدلوي هغه دا فیصله د خپل ضمیر په غږ کوي او آیا هغه بې ایمانه دی. وای موږ د یو جج په هیڅ څنګه فیصله کولی شو چې یو تن ووټ د ضمیر په आवाज ورکوي او کنه د مقدمه اورونه تر سبا شروع ورځې پورې وځنډول شو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.